یو سړی غلطه خبره برداشت نه کړي دی برداشت کوي څه نو موږ دا خبرې برداشت کولی شو په موږ کې دا زغم شته ګوره داسې ده چې موږ کله پیدا شو نو اول زموږ په کورونو کې دا قصې چې هلک وشو که جینۍ وشوه د هغه ځای نه دا یو څیز جوړ شي بیا که هلک سکول ته ځي نو هغه له 10 روپۍ ورکوي او جینۍ له 15 روپۍ ورکوي هلک چې هغه نیازبین او جینۍ بیا غوره نیازبین هم نه او موږ چونکې هلکان نو موږ ته پته د خپلو کورونو موږ خور ته پلان کوې دا څیز راوړه بس به خامخا راوړي د دې خبرې د سره سوال نه پیدا کېږي چې لکه هغه وایي نه او دغه حال هم په مدرسه کې د طالبانو هم نو دا یو داسې څیز دی چې دا هغه شدت پسندۍ طرف ته دا څیز لاړ شي زموږ نه په دغه ځای کې بیا چې موږ لږ غټېږو ورسره نو بیا هم د قانونو خبره شروع شي زه سید یم او زه میا یم او دا زه ډم یم او زه شاخیل یم او پلان دا نو په هغې کې بیا موږ تقسیم شو چې بیا لږ نوره مخکې خبر راځي نو بیا پکې لکه بس د کفر او د اسلام خبره شروع شي زه مسلمان یم او زه سیک یم او زه پلان حقا زه اوس مسلمان یم نو بیا خو زموږ په مسلمانانو کې ځان له ډلې کیسه د دیوبندۍ او بریلۍ او وهابي او ویلدي سودا یو ډېره کیسه شروع شي چېرته هم چا دا سوچ ونه کړو چې زه انسان یم چې زه فقط انسان یم او زه په حیث د انسان سوچ کوم په دې دوبۍ کې زما یو ملګری و دوبي هندو هغه به جامې وینځلې نو ما به هغه له یو ځل جامې ورکړې وې چې مې تر اخیستې نو هغه راووتو دا مخ ډېر ښکلی ښکارېدو ما ورته دیپک بھائی بڑے چمک رہے ہو ما تی پوجا کر کے آ رہا ہوں نو ما د هغې نه دا خبر مضغو ته راغله چې ګوره هر هغه سړی چې هغه عبادت کوي د هغه په مخ کې به نورانیت خامخا وي پته لګي چې خدای د ټولو یو اوس هغه یو جدا طرف ته خبره ځي ډېرو ملګرو ډېرې ښې خبرې وکړې دي مشر ډېره ښکلې خبره وکړه په دې باندې چې موږ دلته کې داسې کارونه وکړو چې هغه زمونږ په معاشره کې زمونږ هغه یو چې کوم سیسټم دی هغه زمونږ نه مات نه شي لکه دوی چې څنګه وفرمایل چې موږ په روژه کې د شربت او د روژه ماتو د انتظام کوو هغه ټولو خلکو ته ورکوو نو دا زمونږ د پښتو کلچر دی دا څیز دلته په پښتونخوا کې تاسو زده کړی دی دا څیز تاسو په پښتونخوا کې په تاسو کې پیدا شوی دی دا جذبه ده دلته بل ملګري څنګه خبره وکړه چې په سند کې اتیا لکه هندوان دي بلا هندوان دلته کې خو د هغوی د هغه ځای د مسلمانانو سره چونکې هغه شانته کې سیستم او تعلق او هغه خوی بوی ښه نه دی روان نو د دې نه یو خبرې ما ته دا اندازه کېږي بلکې دا اندازې مندازې نشي دا بالکل کلیر کټ او پاکه خبره ده چې موږ پښتانه پیدایشي امن پسند یو موږ پښتنو ته دا څیز خدای پاک فطري راکړی دی دلته موږ خپله غم خادم ساتو په دې پوهېږو دلته که د هر چا مړی وشي موږ وله ټول ځو ګن په دې چت د لاندې به موږ ټول داسې نه وو ناست زه ډېر زیات خوشحاله یم نن په دې خبره باندې چې دلته کې موږ د هر مکتب فکر خلک ناست وو او مال ډېر خوند راکړو ځکه چې وختي څنګه دا مشر راغی نو زه ول راپاڅېدم زه ورسره میلاو شوم هلته کې بیا دوی له هم زه رالم په دې وجه باندې چې دا زموږ یو کور دی او موږ به په حیث د یو انسان اوسېږو دا نورې خبرې بیا زموږ نه وروستو تپوس کېږي پاتې شوه بیا د مذهبي شدت پسندۍ خبره او دا کیسې نو زه یو ډېر اسانه غوندې خبره کوم اسلام د امن مذهب دی اوس که یو سړی د دې کې شدت پسندي او دا کیسې راولي دا بیا اسلام نه وي دا بیا د هغه خپل یو د هغه د خپل مضغو یو ایجاد یو څیز به وي ځکه چې ته چاته وایې السلام علیکم د دې مطلب صرف دا نه چې په تا سلامتي بلکې دا ته هغه له دا پیغام ورکې چې زما طرف نه ته مکمل په امن کې او ته خپله خبره ما ته ډاډه وکړه یا زه تا ته خپله خبره ښه ډاډه کولی شم دا یو پیغام یې په هغې کې بله خبر دا ده چې یو مذهب تا د دریاب په غاړه باندې په چاردام کې د ډېرو اوبو د استعمال نه منع کوي نو هغه به تا د یو انسان په وینه تویولو باندې څنګه راواړي چې ته د یو انسان وینه توی کړه سوال نه پیدا کېږي اسلام هر مذهب ته دومره احترام لري څومره چې خپل مذهب ته لري بلکې بل ته به د هغې نه ډېر لري ځکه چې د بل حق هغه زیات دی لہذا کم خلک هم چې په دې باندې خبره کوي هغه د دې خبرې نه وځي پاتې شوه د وږمې خبره وږمې ته زه ډېره مبارکي ورکوم بله زه یو ځای کې ما اورېدلو یو پولي صاحب میلمه یو جومات کې راغلی تپوس یې کړی زه به بیان وکړم هلک یو هغوی چې په اسلام کې د زنانو د ګټې او د روزګار او د کاروبار هېڅ صورت نشته هېڅ صورت نشته چا راکوشي نو زه پسې ورغلم نو ما ورته مې د نبي علیه السلام لومړۍ بیبي چې وه هغې به څه کار کوو څه به یې کوو ته کومه کیسه کې لکه بیخي شته کار وکوئ خپل ځان له کار وکوئ دې خاورې له کار وکوئ امن له کار وکوئ مینې له کار وکوئ ورورولۍ له کار وکوئ دا پښتنه خاوره دا ډېرې وزیمه خاوره ده
او ډېره یو نره خاوره ده. تر څو پورې چې موږ په دې خاوره اوسېږو موږ به دې له کار کوو، موږ به د ټولو مذهبونو احترام هم کوو، موږ به خپله غم خادي هم کوو، موږ به خپله ورورولي هم پالو. او دا هر څه موږ کې کله راځي چې موږ د دې سرې جنډې د لاندې یو. دا هر څه موږ کې اړه راځي چې موږ د دې سرې جنډې د لاندې یو. موږ د باچا خان د عدم تشدد د فکر سره یو. موږ به د خاورې سره مینه هم کوو، موږ به په انسان باندې خفه کېږو هم، او موږ به د خبرې برداشت هم کوو. ډېره مننه.